ډیموکراسي یا ولسواکي چې په اردو کې ورته جمهوریت وایي د ډیموکراسۍ لفظي معنا د خلکو واک دا د دوه یوناني تورو ډیموز چې معنا یې خلک او کراتوس معنا واک څخه وتلی دی یعنی د ډیموکراتیا څخه د دیموکراسي توری وتلی دی چې معنا یې ولسواکي ده دا نظام د عیسی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د زیږېدو څخه 1500 کاله وړاندې د یونان په ښاري هیوادو کې مخې ته راغلو. تعریفونه مختلف پوهان د دیموکراسۍ بیلابیل تعریفونه کوي خو ټول په دې سره اتفاق لري چې د دیموکراسۍ معنا ولسواکي ده یعنی هغه حکومت چې د خلکو په خوښه د خلکو په رایې باندې جوړ کړل شوی وي. دلته د بیلګې په توګه موږ د یو څو پوهانو تعریفونه وړاندې کوو. ډیویډ هیلډ په نظر باندې جمهوریت د حکومتدارۍ هغه شکل دی چېرته چې ولس واکمني کوي. ډیموکراسي یوه سیاسي ټولنه تشکیلوي چې په کوم کې د خلکو ترمنځ سیاسي مساوات یعنی برابري په څه شکل کې شتون لري. ابراهام لینکن په اند د خلکو حکومت د خلکو لخوا او د خلکو لپاره. دا دوه تعریفونه په ډاګه کوي چې جمهوریت یا ډیموکراسي ولسواکي د ولس د حکومت کولو واک ته وایي. د ډیموکراسۍ ډولونه مخامخ ډیموکراسي یعنی ډایرکټ ډیموکراسي. ډایرکټ ډیموکراسي هغه نظام ته وایي چې په کوم کې هر وګړی کولی شي چې مخامخ د پریکړو او قانون جوړونو په پروسه کې برخه واخلي. دا ډول جمهوریت یا ولسواکي د یونان په ښاري ریاستونو کې دود وه ځکه چې په هغه زمانه کې په ښاري ریاستونو کې ډیر لږ وګړي وو. دا ټول وګړي به یو میدان ته راټول شول او هلته به یې د خپل وطن د خپل حکومت د خپل دولت په هکله باندې پریکړې کولې. هر انسان هر وګړي به په دې کې برخه اخیستلی شوله نو دې ته یې مخامخ یا ډایرکټ ډیموکراسي ویلل. نماینده ډیموکراسي یا استازي د لارې چې کیږي انډایرکټ ډیموکراسي. په انډایرکټ چې په نماینده ډیموکراسي کې وګړي خپل استازي ټاکي تر څو په فعاله توګه د حکومت په اداره کې د دوی په استازیتوب برخه واخلي. یعنی چې کله دولتونه غټ شول دا امکان یې نه لرلو چې ټول ولس راټول شي هغه د خپل حکومت یا د خپل راتلونکي د خپلو تګلارو پریکړه وکړي. نو په داسې صورت کې د یو شمېر خلکو په سر باندې به یو استازی ټاکل کیږي د دوی لخوا د دې خلکو په ووټونو باندې په رایې باندې هغه به ځي پارلمان ته هلته به د دوی په استازیتوب باندې د حکومتدارۍ فیصلې کوي. نو دې ډول ته انډایرکټ ډیموکراسي وایي. د ولسواکۍ ګټې او توانونه. اول راځو د ولسواکۍ ګټو ته. اول په دولت کې د انفرادي غړو ګډون د حکومت د بریا لپاره خواخوږي او همکاري پر راجلبولو کې مرسته کوي. دویم دا د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو چارو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره اغیزناکه لار ده. دریم دا د خلکو ترمنځ د هیواد پالنې ته وده ورکولو ګټوره لار ده او دا
د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوی کوي. څلورم، دا په پرمختګ او مرام ته د رسیدو لاره اسانوي او په سوله ییز ډول د بدلون لپاره زمینه برابروي. پنځم، دا خلکو ته د بیان، ضمیر راټولېدلو او عمل ازادي وربخښي. شپږم، د ازادي او مساوات تضمینوي چې د انسان د پرمختګ لپاره اړین دي. تاوانونه یا ډیمیرټس: اول، دیموکراسي ځینې وختونه د اکثریت نظر په لږکیو په زوره وتپي. دویم، په ګوندونو کې د ګوند مشران او په حکومت کې مامورین، ولسي وګړي او سیاسي مشران د ګوند غړي په کنټرول کې لري. دریم، د افراد نه هڅوي چې خپل اندونه یا نظرونه شریک کړي. څلورم، دا د حکومت خورا ډیر ګران شکل دی ځکه چې ټاکنې باید وخت په وخت په بیلابیلو بخشونو کې ترسره شي چې هغه د دولت ډیره زیاته پیسه ضایع کوي. پنځم، د فساد او اختلاس یعنی مال پریکټسز مخه نیول مشکل وي په دې ډول حکومتداري کې. شپږم، دا د تجربه کارو یا ناپوهانو لخوا حکومت ګڼل کیږي ځکه چې په دې کې عام ولس چې د هغه تعلیمي او سیاسي کچه دومره لوړه نه وي نو هغه نشي کولی چې مناسب یا وړ کس دې منصب ته وټاکي. دا د ناتجربه کارو او ناپوهانو حکومت ګڼل کیږي چې د خلکو په شکنجه کولو باندې تمامیږي. لنډه یا خلاصه: په یو هیواد کې د خلکو لخوا په مستقیم ډول یا د استازو په لار حکومتدارۍ ته ډیموکراسي یا ولسواکي وایي. دا حکومت هغه ډول چې پکې سیاسي کنټرول د ټولو خلکو لخوا کارول کیږي، نیغ په نیغه یا د دوی د ټاکل شوو استازو د لارې. د ډیموکراسۍ د توري معنا هم د خلکو لخوا حکومت کول دي. ډیموکراسي هغه سیستم دی چیرې چې خلک کولی شي په سوله ییز ډول خپل واکمنان بدل کړي او حکومت ته د واک ورکولو حق ورکوي. مننه د خان شهید یوټیوب چینل سره د ملتیا.